قرآن پاک تلاوت یې وکړو. او د دې نه بعد موږ دا مشاعره چې په کوم ځای کې کوو نو هغه د ملک حاجي تاج اکبر اجرا ده د علي خیلو د بوړې، او بندوبست یې چې کم کړی ده د تاج اکبر رژیم لسیا ده عدنان اپریدی، هغه په بندوبست موږ د ټول ملګري دې ځای ته راغلي یو. او د دې محفل صدارت به کوي هیبت خان هیبت صاحب چې د ګومل سره تعلق ساتي، ډېر د موږ قدردان ډېر مشر میلمه ده. د دې محفل کم مشر میلمه چې ده هغه حسن اپریدی، استاد حسن اپریدی د علي خیلو د بوړې، او کم شاعران چې په دې محفل کې شرکت به کوي هغې کې ټولو نه مخکې زه په خپله چې د سکرټري کوم ډاکټر نسیم باز اپریدی او جهان کریم صابر صاحب د باړې کمبرخیل، باز محمد اپریدی خو هغه بدن څه صحت یې ناسازه ده نو هغه کیدای شي برخه ونه خلي. سراج اپریدی صاحب د بوړې، ندیم بهار صاحب علي خیل د بوړې، ثناء الله صاحب، عدنان اپریدی، عنایت الله صاحب د ګومل، او ملک طالب علي خیل، او بل د مو مشر تماش اپریدی صاحب. نو دا شاعران دي موږ سره به ګډون کي په دې مشاعرې کې.